دا یو ورو سوال کړی دی چې آیا په روژه کې د روژې په دوران کې چې د انسان روژه د خپلې ښځې سره سملاستی شي او که نه، یعنې د ښځې او د خاوند روژه ده، یا داسې ووایو پرې چې مسله ښه واضحه شي د ښځې د روژه نه وي که نه او د سړي روژه ده. دواړو حالاتو مسله زه بیانوم، که د دواړو روژه او که صرف د خاوند روژه او د ښځې نه وي، نو بلکل جایز دي چې دوی د یو بل سره سملي، بلکې جایز دي د روژې په حالات کې د روژې په خوله باندې چې دوی د یو بل نه مزې واخلي، خو چې کوروالي ته خبره ونه رسي. بس دقه احتیاط وکړئ. نور موږ سره حدیث ابولس بغه دوره کې تیر شو. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د حدیث ته د عائشه رضی الله عنها کان النبي صلی الله علیه وسلم یقبل ویباشر وهو صائم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د خپلو بیبیانو سره مباشرت کوي. مباشرت څه معنا و؟ بدن به د بدن سره لګېدو، کوروالی ته نه دی مراد، ځکه چې کوروالی خو منع بدن به پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل د بعضو بیبیانو د بدن سره لګو و یقبل، او بعض بیبیانې به یې ښکلولې وهو صائم، او هغه به د روژې په حالات کې و. په څه حال کې به و؟ د روژې په حالات کې و. او بیا عایشه رضی الله عنها هغه روایت کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل حاجت لره ټینګونکی و، منع کوونکی و. یعنې دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خپل حاجت په قابو کې ساتو. معنی دا ده که څوک په ځان یریږي نو هغه له بیا نه ده پکار. ها یو سړی ته پته ده چې زما شهوت، زما حاجت زما په کنټرول کې دی او خبره کوروالي ته نه رسي، نو به هېڅ خبره نه ده. که دی د دې ښځې نه هر قسمه مزه اخلي هغه ترې اخیستی شي، هېڅ خبره نه ده. یو سړی وایي یاره دا څنګه روژه ده او دا ده او دغه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وویل؟ په تاسو ټولو کې زیات تقوادار هغه زه یم، او تاسو ټولو کې وایي د الله نه زه زیات یېرېږم. نو هغه د تقوادارو هغه امام د هغه دا حال دی چې د روژې په حالات کې خپلې بیبیانې ښکلې کړي هم دي او د هغوی سره بدن میلاو کړی هم دی، لګولی هم دی د هغوی سره بدن، خو د کوروالي نه به ځان لرې ساتي. والله اعلم. دا ورو سوال کړی دی چې د روژې په دوران کې خوشبو استعمالول جایز دي او که نه؟ الجواب بالکل جایز دي. خوشبو استعمالول جایز دي، که هغه د ورځې په اولنۍ حصه کې او که هغه په اخرنۍ حصه کې، او که دا خوشبو هر قسمه، که دا لوګی بخوري او که دا تیلي او که هر څنګه. ها خو صرف دومره ده چې دغه لوګي والی چې خوشبو کومه ده د دې د راښکودو نه ځان ساتل پکار دي، د دې د راښکودو نه ځان ساتل پکار دي، ځکه چې کیدی شي د دې بعض هغه اجزا چې هغه محسوس دي او لیدی کېږي هغه دننه د پوزې په لار باندې معدې ته لاړ شي، نو دې کې احتیاط پکار دی. نور هر قسمه خوشبو استعمالول او بینول داسې دي جایز دي. دا یو ورو سوال کړی دی چې چا دا خبره کوله چې د روژې په دوران کې به روژتي انسان نوکونه نه واړه کوي او دقې شان د نامه نه لاندې ویښته دا به هم نه لرې کوي. نو دا خبره صحیح ده که نه؟ الجواب نوکونه واړه کول او د نامه نه لاندې ویښته لرې کول نه شریعت تا ته د دې تیزي در کړې ده چې د روژې په دوران کې کوه او نه یې ترې منع کړې ده. یعنې د روژې سره هېڅ تعلق نشته. لنډه ده چې د روژې سره هېڅ تعلق نشته. روژتي انسان ته خو دا ویلی شوي دي چې ته د خوراک نه ځان لرې ساته، د څښاک نه ځان لرې ساته، د کوروالي نه ځان لرې ساته، دا قسمه خبرې ورته وي. خو دا خو یو ځای کې شریعت نه ده قولي. دغه شان شریعت ورته دا ویلي چې ځان د ګناهونو نه لرې ساته چې د روژې د اجر دې کم نه شي.
هر چی نوکونه واړه کول دي، د نامه نه لاندې ویښته دي، دا خو د فطرت هغه کارونه دي. که څوک یې د روجې په حالت کې کوي هم جایز دي، که څوک یې د روژه ماتي نه بعد کوي هم صحیح ده، دې د دغې سره څه کار نشتی. والله اعلم. دا یو ورو سوال کړی دی چې زما پلار مړ شو تیر شوي کال او په هغه باندې د رمضان 2 روژې پاتې وي، نو اوس موږ به څه کوو؟ الجواب، که چېرته دا مسله موږ بیان کړې وه، ځکه ټولو ته بیا دا ویم چې هغه دوره کومه چې نږدې ورځو کې ختمه شوه هغه یو پیر بیا واورئ، ډېرې قیمتي مسلې دي او ټولو مسلمانانو ته به ترې فایده میلاو شي، د ټولو دپاره دي هغه مسلې. موږ دا خبره ذکر کړې وه چې بیمار چې روجې پې پاتې شي او دی مړ شي، دا په 2 قسمه دی. یا یو انسان چې مړ شي او روجې پې پاتې شي دا په 2 قسمه دي. یو هغه انسان چې عذر یې و د هغې د لاسه روژه ماته کړه او بیا ورته موقع میلاو شوه د دې روجو د نیوو او روجې ونه نیوې، د ده ځان له مسله ده. او یو هغه سړی دی چې هغه د عذر په هغه دوران کې مړ شو، نو د ده ځان له مسله ده. دې ورور ته موږ دا وایو که چېرته ستاسو والد صاحب د دې روجو د کمې چې تې پاتې دي د دې قضا یې راوړی شوه، موقع ورته میلاو شوه، خو سستي وکړه، سبا بل سبا یې کول، تر دې چې هغه بل رمضان راغی، هغه بل رمضان راغی او چې د هغې نه بعد بیا دی مړ شو، نو بیا طریقه دا ده چې په دې خپلو خپلوانو کې به یو کس د هغه د طرف نه د 2 ورځې روژې ده ونیسي. اگر که دې مسلو کې د علماو اختلاف وي، خو موږ خلاصه ذکر کوو. متفق علیه حدیث دی، من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه، څوک چې مړ شي او په هغه باندې روژه پاتې شي نو د هغه خپل خپلوان دي د روژې ونیسي د هغه د طرف نه. او که چېرته د ده د طرف نه پکې څه سستي څه افراط څه نه شي، بیمارو 2 ورځې روجې ونه نیوي د رمضان او هغه بیماري پې وا تر دې چې څه شو مړ شو، نو په ده باندې هېڅ نشته، ځکه دې ته موقع نه میلاو شوې. او په دغه اولني حال کې په خپلوانو باندې دا دي چې د هغه د طرف نه څه وکړي روجې ونیسي، یا بعض علماء قول مطابق هغو ته اختیار دی که روجې نیسي او که روټۍ یا خوراک ورکوي د روجې په بدله کې، دواړه جایز دي. والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی چې زمونږ یو خپل دی او هغه د زړه بیمار دی او د زړه معمولي حصې کار کوي، نور زړه کار نه کوي، بیکاره دی او هغه ته ډاکټر داسې دوايي لیکلې ده چې هر 4 ګنټې بعد به دا دوايي لازم خوري، نو آیا د ده نه روژه ساقطه شو که نه؟ الجواب بالکل تې ساقطه، دې کې شک نشته، د ده نه روژه ساقطه ده او د هرې ورځې په بدله کې به یو مسکین له خوراک ورکوي، د هرې ورځې په بدله کې به یو مسکین له خوراک ورکوي. بیا دا د ده مرضي ده. دا مې یو طریقه تاسو ته ذکر کړم. که څوک داسې چل کوي چې دې کې شرط دا دی چې ورځ به تېره شوي هله به هغې دغه ورکوي، یعنې د هغه ورځې نه مخکې نه شي ورکولی، د هغه ورځې په بدله کې یا د هغه ورځې یا په هغه ورځ یا د هغې نه بعد، خو د هغې نه مخکې خوراک نه شي ورکولی. لکه اوس یو سړی دی روجې نه شي نوی او د شعبان په میاشت کې 13 مسکینانو له خوراک ورکوي، صحیح ده؟ ولې نه صحیح؟ عبادت له راغلی دی. نو طریقې دا ده چې یا خو ورځ په ورځ ته غریب له خوراک ورکوي او یا داسې وکړي چې په آخره کې دا ټول غریبانان را جمع کړي، که هغه 30 دي که یو کم 30 دي یا که کمې د دې نه دا را جمع کړي او دوی له په یو ځای روټۍ ورکړي، دا هم جایز دي. والله اعلم. او الله سبحانه وتعالی د دې بیمار له او ټولو بیمارانو له دې الله شفا ورکړي
څومره بیماران چې د مسلمانانو دي رب العالمین د هغوی له روغ صحت ورکړي او په دې مبارکه میاشت کې دی الله سبحانه وتعالی دا وبا او دا بیماری د کرونا ده او د وایرس ته الله ختم کړي خصوصا زموږ په ملکونو کې بیا دې بیمارۍ ډېر زور کړی دی نو الله سبحانه وتعالی دې هلته چې کوم بیماران دي په هغوی د الله خپل خاص رحم وکړي او په دې مبارکه میاشت کې دی الله سبحانه وتعالی هغوی له روغ صحت ورکړي او کوم چې د دې بیمارۍ د لاسه مړه شوي دي رب العالمین دې هغوی وبخي او الله سبحانه وتعالی دې ورته د شهادت مقام ورکړي د یوې خور سوال کړی دی چې د یو زنانه په خېټه باندې ماشومي نو د دې دپاره روجې نیوک غوره دي که نه نیوک غوره دي الجواب اول خو دا خبره یاد ساتل پکار دي چې هغه زنانه چې د هغې په خېټه باندې ماشومي نو دا هم مکلفه ده روجې به نیسي لکه څنګه چې عام مسلمانان دي الا که چېرته دا په خپل ځان باندې ویریږي یا په دې ماشوم باندې ویریږي نو بیا دې دپاره فطر معنی ده چې روجه نه نیوه یا ماتول جایز دي عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی امام ابو داود راوړی وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين باره کې هغه دا وایي وی الله وایي چې چاته روجه ګرانه ده نو دی دې څه وکړي خوراک دې ورکړي یو مسکین دې خوراک ورکړي د یوې روزې په بدله کې نو وی دا رخصت دی د مشر سړي دپاره او د مشرې ښځې دپاره او دغه شان د المرضع او د حبلا دپاره هغه زنانه چې ماشوم له پی ورکوي یا هغه زنانه چې د هغې په خېټه باندې بچی دا درته فایده ذکر کړم چې هغه زنانه د کمې په خېټه باندې چې بچی د دې دپاره به روجه نیوه یا ماتول کله جایزي کله به واجبي او کله به حرامي څنګه که چېرته دا روجه نیوه دې ته ګرانه وي او نقصان ورله نه ورکوي که چېرته دا روجه نیوه دې ته ګراني خو نقصان ورله نه ورکوي نو داسې ټیم کې د دې دپاره جایز دي چې دا روجه ونه نیسي یا یې ماته کړي چې ګرانه یې ورته خو نقصان ورله نه ورکوي دویم که چېرته دا روجه دې زنانه له نقصان ورکوي یا د دې زنانه هغه ماشوم له نقصان ورکوي نو بیا روجه نیوه د دې دپاره ناروا دي او په دې لازم دي چې روجه به ماتوي یا نه به نیسي دې ټیم کې لازم شو مخکې جایز او که چېرته دا روجه ورته نه ګرانه او نه ورته نقصان میلاویږي او نه ماشوم ته نقصان میلاویږي نو بیا دې دپاره حرام دي چې دا روجه ماتوي بیا پې حرام دي والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی او داسې سوال زموږ نه په مخه کېږي هر کال وایي چې کوم سړی په مخه مسافري نو آیا دی په مخه د سفر په دې رخصتونو عمل کولی شي لکه یو سړی دی هغه همیشه ټریله چلی یا په دریاب کې کشتۍ چلی خو مقصدي خبره دا چې هر وخت په سفر کې دی نو دا رخصتونه د سفر دا د ده دپاره هم دي او د ده دپاره هم دي د ده دپاره هم دي چې څو پورې دی په سفر تر دې چې خپل ځای ته نه یې رسېدل ځکه چې شریعت کې چې کوم نصوص راغلي دي او په هغې کې رخصتونه بیان شوي دي نو هغه څه دي هغه عام دي په هغې کې دا خبره نشته چې دا د هغه مسافر دپاره دي چې هغه څه وخته پورې مسافري دا پکې نشته قرآن کې هم الله وایي فمن کان منکم مریضا او علی سفر تاسو کې څوک په سفري اوس که په مخه په سفري او که څه وخته پورې په سفري خو په دې رخصتونو باندې عمل کولی شي رخصتونه د سفر لکه ډېر دي دا روجه نه نیوه یا په موضوع جورابو باندې 3 ورځې 3 شپې مسح کول مونځ قصر کول لنډول او 2 مونځونه جمع کول او دا قسم رخصتونه په دې باندې عمل کیدی شي والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی وی ما ته مختصر هغه عذرونه بیان که چې د هغې د لاسه یو انسان له دا روا کېږي چې دی د روجه ونه نیسي یعنی هغه کم عذرونه دي چې د هغې د لاسه
د یو مسلمان دپاره دا جایزي چې دی روژه ونه نیسي. شپږ عذر دي، دا مختصر یاد کوي. شپږ عذر دي. اولنې المرض، بیماری عذر دی، سره د هغه تفصیل نه چې هغه موږ په نورو ځایونو کې هم بیان کړی دی او لږ ساعت مخکې هم بیان شو. ځکه چې بیماري به په څو قسمه ده؟ په دوه قسمه ده، یوه وقتي طور او یوه اوږده. وقتي طور بیماري روژه دې نه نیسي او بیا به وروسته قضا راوړي. اوږده بیماري چې ښه کېدو امید نه نو بس دی به د ورځې په بدله کې یو مسکین له خوراک ورکوي. دویم عذر السفر، سفر عذر دی. دریم عذر د زنانه دپاره دی، ماشوم له پی ورکول یا په خېټه باندې د حمل جوړېده. دا دریم عذر د چا دپاره دی؟ زنانو دپاره دی. ماشوم له پی ورکول یا په خېټه باندې د حمل جوړېده. څلورم عذر بوډاوالی، ډېر بوډاوالی. یو خو هغه عام بوډاوالی چې انسان بدن کې طاقت یې صحیح، ډېر بوډاوالی چې انسان کمزوری شي، نو دی بیا د ورځې په بدله کې غریب له خوراک ورکوي. پنځم عذر چې لوږه او تندې خراب کی او بدن ته نقصان ملاویږي، نو دله جایز دی. لکه اوس یو سړی دی دومره تږی شوی دی که اوبه یې ونه څښړې نو کیدای شي مړ شي، یا که څه ونه خوړو نو کیدای شي ګډ مصیبت ورته میلاو شي. نو په داسې ټیم کې بیا جایز دی د عذر په بنا چې دی د روژه ماته کړي. او شپږم عذر اکراه مطلب یعنی زور زبردستی په چا باندې وشي. لکه اوس یو سړی دی د هغه په تندي باندې چا ټوپک کېښود چې ته به دا روژه لازم ماتې، نو دا د لپاره عذر دی، ځکه چې هلته که نه ماتې وجني. نو څو عذره شو؟ شپږ. کم بیماری او سفر او دریم د زنانو دپاره دی چې بچی په خېټه یا ماشوم له پی ورکوي، او ډېر عمر چې عمر یې ډېر زیات وي، ډېر بوډاوالی، او هغه بیمار چې روژې والا نقصان ورکوي. ته خطا شو. ته څه پنځم څه؟ چې بیمار شي روژې والا. ته بیمار خو ته په اولنی عذر ذکر نه کړو. بیماري هغه لوږه او تنده چې انسان د نقصان ورکوي داسې درجې ته ورسي، بیا به دی معذوري. او بیا اخرنی چې چا باندې زور زبردستی وشي، اکراه. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی، وی او دا سوال هم ګورې موږ نه بار بار شوی دی، ډېر قیمتي سوال دی. هغه دا چې هغه خلک به په څه طریقې سره روجې نیسي او ورځ او شپه به حسابوي کوم چې په داسې ملکونو کې اوسېږي چې ورځې اوږده یا پکې شپه نه راځي بلکل، یا پکې ورځ نه راځي په 24 ګنټو کې، دوی به څه کوي؟ الجواب، زه به دا جواب راټول کم چې دا مسله بلکل واضحه شي او اسانه شي. په داسې ملکونو کې چې څوک اوسېږي د دې قطب شمالي سره خوا کې، نو د ده دوه حالات دي. د دې خلکو څو حالات دي؟ دوه. یو، په داسې ملک کې یو سړی اوسېږي چې په هغې کې په 24 ګنټو کې شپه او ورځ راځي، شپه او ورځ پکې راځي. نو دوی له خو دا نه دي جایز چې د نورو ملکونو په حساب پسې روان شي، بلکې په خپل حساب باندې به روژه نیسي، منځونه به کوي، ځکه چې ورځ هم شتي او شپه هم شتي. خو دی عذر نه دی. ګوره څوک پکې وایي ورځ پکې 21 ګنټې ده، وایي هېڅ خبره نه ده. لکه بس بیا دا وایي صحیح شوه ورځ او شپه پکې شتي، خو ورځ 21 ګنټې ده، او ورځ 20 ګنټې ده، ورځ 22 ګنټې ده، او صرف پکې 3 ګنټې شپه، هېڅ خبره نه ده. اهم خبره ده چې په 24 ګنټو کې ورځ او شپه راځي، نو بس د هغې حساب به کوي
او خپل ترتیب سره به منځونه کوي او روجې به نیسي. دویم حال دا دی بعض ملکونه په دغه طرفونو باندې داسې دي او بعض علاقې چې هلته په 24 ګنټو کې شپه او ورځ نه راځي، شپه او ورځ نه راځي. لکه کله بعض ملکونه داسې دي چې ورځ پکې 2 ورځې بیا 2 ورځې شپې، کله داسې بعض ملکونه ګوره هفته پکې ورځې او هفته پکې شپې، بعضو کې میاشتې او په میاشتو میاشتو. نو دوی به څه کوي؟ جواب د دوی طریقه دا ده چې دوی به دا ټیم د منځونه د عبادتونه د هر څه به تقسیم کړي په 24 ګنټو باندې. لکه دا 24 ګنټې به دوی داسې کړي چې دا څه دي شپه ورځ شو. اگر که شپه ورځ پکې نشته یا شپه ده او یا ورځ ده، خو دوی به 24 ته تقسیم کړي، 24 ګنټې به حساب چې بھئی دا 24 ګنټې زمونږ ورځ ده او زمونږ شپه ده، اوس به اندازه ولګئ. په دې دلیل دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دجال به راځي اولنۍ ورځ به د کال په شاني، دویمه به د میاشت په شاني، دریمه به د هفتې په شاني او باقي ورځې به یې عامې. صحابه کرام وایي د مانځه به څه کوو یا رسول الله؟ وی اندازې لګوئ که نه بیا؟ نو دغه شان دلته به اندازه لګي، 24 ګنټې به حساب شي او بیا به اندازه ولګي چې بھئی دا اوس د روژه ماتي ټیم دی، دا د مازدیګر مانځه ټیم دی، دا د ماښام او داسې. خو سوال دا دی چې اندازه به څنګه لګوي؟ لکه صحیح شو 24 ګنټو ته خو موږ هغه وخت تقسیم کړو، 24 ګنټې دا شوې. اوس موږ په دې کې په کوم حساب باندې دا ووایو چې دا نور ډوبېدو ټیم دی، دا د ماسخوتن، دا د ماښام، دا د سحر؟ نو په کې به د علماو اختلاف دی. یو قول دا دی وی دوی به دا ورځ به 12 ګنټې کې او شپه به 12 ګنټې کې او بیا به پوره حساب باندې چې 12 ګنټې تېرې شو بس لکه دا روژه ماتي ټیم شو، 12 ګنټې چې تېرې شوې دا د پېشمني ټیم شو. په دې طریقې سره منځونه وي. یو قول دا دی. دویم قول دا دی وی دوی به مکې مدینې ته ګوري، مکې مدینې اندازې سره هغې سره به اندازه برابرې، ځکه چې دا د وحي ځای دی او په دې ځمکه باندې وحي راغلی ده او دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاتې شوی دی، نو مکه مدینه ته به ګوري. دریم قول دا دی وی نه دوی به نږدې ملک ته ګوري چې پای کې شپه او ورځ په 24 ګنټو کې راځي. نږدې ملک ته به ګوري چې پای کې په شپه ورځ کې ورځ او شپه راځي. والله اعلم، زما خو خپل ځاني زړه دې ته مطمئن دی او ډېرو محققین او علماو دې له ترجیح ورکړې چې راجح قول هم دا دی، ځکه چې جغرافي حالاتو ته موږ وګورو او خریطې ته وګورو او میپ ته وګورو، نو کوم ملک چې دوی ته نږدې دی نو همدغه ملک حقدار دی دی چې د هغې په اندازه دی د هغې ته دې وګورو او اندازه دې ولګي، ځکه چې هغه ورته نږدې دی. او دا کوم ملکونه چې یو بل ته نږدې نو دوی یو بل ته په موسمونو کې، په ورځو او شپو کې او په دې کې یو بل ته نږدې په نسبت د هغه لرو ملکونو، نو دې ته ضرورت نشته چې دوی مکې ته ګوري یا دوی د مدینې ته ګوري، دوی د نږدې ملک ته وګوري، هغه نږدې ملک چې په هغې کې په 24 ګنټو کې ورځ او شپه راځي. د هغوی په څه ترتیب باندې شپه ده، په څه ترتیب ورځ ده، په څه ترتیب مونځونه دي، په څه ترتیب روژه ده، په څه ترتیب پېشمنۍ دی، بس هغې ته دې ګوري او په هغې دې عمل کوي. دا خلاصه ما د دې سوال حتی الوسه د دې جواب بیان کړه او حتی الوسه کوشش مې وکړو چې مختصر یې کړم چې دا رونه پرې پوه شي، ځکه چې ډېر زمونږ پښتانه رونه او خویندې هغه په داسې ملکونو کې دي چې هلته یا خو په 24 ګنټو کې شپه ورځ نه راځي او یا که راځي نو ورځې ډېره اوږدی یا شپه یې ډېره اوږدی، او هغوی دا قسمه سوال مخکې موږ نه ډېر کړی دی او بیا هم دا سوال شوی دی، نو دا جواب یې یاد ساتئ. الله سبحانه وتعالی دې ټولو ته اسانه کړي.